کم اسبابو په وجه باندې په الکانو باندې غسل واجب کیږي. ډېر اهم او ضروری مسله ده. په دې حواله سره یو ملګری سوال هم کړل چې هغه کم کارونه دي یا کم اسباب دي چې د هغې په وجه باندې په مرد حضرات باندې په الکانو باندې غسل واجب کیږي. دا مسله خاص کر کې چې کم نوی ځوانان دي او بلوغت ته رسېدلي دا د هغوی لپاره هم ډېر اهم ده، او نور چې کم بالغ حضرات دي یا دغه شانتي شادي شوده دي د هغوی لپاره هم اهم ده، ځکه چې بعض مسایل داسې دي چې په هغې کې چې کوم شادي شوده حضرات دي هغوی ته هم د هغې علم نشته. بیا خاص کر کې د غسل دا مسایل داسې دي چې لکه په دې کې انسان نه چې کوم دی د دې پوهه انتهایی ضروري ده، ځکه چې که چېرې موږ باندې غسل واجب شي او موږ ته پته دا نه وي چې دا په غسل واجب شوی دی یا نه دی واجب شوی، که په دغه صورت کې بیا موږ غسل نه کوو یا په دغه حالت کې موږ مونځ کوو، ظاهره خبره ده زموږ مونځونه نه کېږي، زموږ عبادتونه نه قبلېږي چې تر څو پورې موږ غسل نه کړي. څلور اسباب داسې دي، څلور کارونه داسې دي چې د هغې په وجه باندې په الکانو باندې په مرد حضرات باندې غسل واجب کېږي. نمبر 1 احتلام، یعنی په خوب کې یو کس ته احتلام وشي او د هغې په ذریعه باندې ظاهره خبره ده منی خارج شي، نو د هغې نه بعد په دغه کس باندې په دغه هلک باندې غسل کول واجب دي. سمجھ کې مو خبر راځي؟ بعض مرتبه داسې چې انسان اسې خوب ویني لذت والا لیکن د هغه نه منی نه خارج شي، په دغه صورت کې غسل نه واجب کېږي. ضروري دا ده چې منیم خارج شي، داسې خوب ویني چې په هغې کې د لذت سره لذت هم محسوس شي او منیم خارج شي، نو د هغې نه بعد چې کوم دی په دغه کس باندې غسل واجب شي. یو صورت دغه دی. دویم صورت دا دی چې یو کس خپل د لاس په ذریعه باندې مشزني وکړي، یعنی د لاس په ذریعه باندې خپل منی خارج کی. ډېر چې کسان داسې چې دا عمل کوي یقیني طور پر دا ناجایز عمل دی، حرام عمل دی، په اسلام کې دې اجازت نشته. په قرآن مجید کې الله رب العزت واضح فرمایلی چې خپل د ښځې نه علاوه باقي نور لارې اختیارول دا بالکل په اسلام کې ناجایز او حرام عمل دی. په دغه کې لاس استعمالوم دی چې ډېر شي ځوانان داسې چې هغې په دې کې مبتلا دي. ما ته میسج هم راځي، په دې حوالې سره زما لیکچر موجود هم دي په یوټیوب چینل باندې زما، نو ځکه چې په دې کې خاص کر کې زموږ نوجوان نسل خاص کر کې ځکه چې نن سبا چې کوم دور دی په دې کې خپل ځان بچاول انتهایی مشکل دی، بیا یو نوجوان کس لپاره په هغې وخت کې د هغه ذهن کچوي او دماغ په دماغو کې هغه پختګي نه چې هغه ځان د دې ګناهونو نه بچ کړي. ظاهره خبره د سوشل میډیا دور دی، په دې کې هر څه چې کوم دی کولاو دی. مخکې خدا و چې لکه سوشل میډیا سم نو په دغه وجه باندې چې کوم ځوانان به د هغوی زندګي به محفوظ وي، د هغوی ځوانان به محفوظ وي، لیکن نن سبا چې کوم ځوانان دي د هغوی ځوانان ولې محفوظ نه دي چې هغه په دې کې مبتلا دي. ظاهره خبره د سوشل میډیا دور ځان نشي بچ کولی، نو دا یو حرام عمل دی، د دې ځان بچ کړئ. که چېرې غواړئ چې ستاسو روانه زندګي یعنی د واده نه پس ظاهره خبره د انسان اصل زندګي د واده نه پس شروع کېږي، که چېرې غواړئ چې د لمبې عرصې پورې چې کوم دی ستاسو خپل د ژوند نه مزې واخلئ، نو پکار دا چې خپل ځان محفوظه کړئ، خپل ځان د دې ګناهونو نه بچ کړئ، خپل حفاظت وکړئ، خپل د ځوانۍ چې کوم دی هغه حفاظت وکړئ. که چېرې تاسو ځان ضایع کو نو بیا وروستو جاړئ. نو دویم خبره دا ده چې مشزني په ذریعه باندې منی خارج شي نو په دې باندې غسل واجب کړي. دریم صورت دا دی چې یو کس داسې چې هغه بدنظري وکړي، هغه مشزني نه کړي، صرف په بدنظري په ذریعه باندې یا دغه شانتي بعض کسان داسې چې هغه فحش فلمونه ګوري، دا یو حرام عمل دی، لیکن چونکې یو شرعي مسله ده چې یو انسان فحش فلمونه ګوري یا بدنظري کوي، نو د هغې په ذریعه باندې په انسان باندې غسل واجب کېږي. او ډېر شي کسان داسې دي چې هغه په دې عذاب کې مبتلا شي، دا یو عذاب دی، بدنظري چې کوم دی دا یو عذاب دی. دغه شان د فحش فلمونه کته د دې انسان ته بیا یو چسکه ولګي، یو نشه جوړه شي، دغه چې څو پورې هغه دا فلمونه نه کتلي هغه ته آرام نه راځي. دا څنګه چې یو انسان نشه کوي دغه شان د بیا د دې نشه جوړه شي، نو ځان د دې فحش فلمونو نه بدنظرۍ نه ځان وساتئ. د بدنظرۍ چې کوم دی ډېر نقصانات دي. ګوره په شریعت کې موږ الله چې کوم موږ ته د بدنظرۍ نه چې کوم دی د حفاظت حکم ورکړل چې بھائی بدنظري کول حرام دي، دا د سترګو زنا دی. د دې وجه دا ده چې دې کې د انسان خپله فایده ده. ډېر شي کسان داسې چې هغه بدنظري کوي یا فحش فلمونه ګوري، د دغې بدنظرۍ په وجه باندې د هغوی چې کوم مني ده هغه په د امتیازو سره یعنی د وړو بولو سره چې کوم دی هغه خارج کېږي، دته نو پته هم نه لګي، د دننه دننه چې کوم دی پګلاوي ختم شي. نو د بدنظري چې کوم دی ځکه په شریعت کې چې کوم څومره بهترین مزمنګ الله رب عزت راکړل چې دا زمونږ اساسو د جسم چې کوم دی دا د الله رب عزت امانت دی زمونږ سره، او الله رب عزت چې څنګه غواړي دا به تاسو دا جسم استعمالوي، د اعضاء استعمالوي. ځکه الله رب عزت دې تاسو کې
چې چېرې دا امانت موږ صحیح استعمال کو په دې کې موږ خیانت نه کړې نو بیا به الله رب العزت موږ له اجر راکړي دي او که چېرې موږ په دې امانت کې خیانت وکړو نو ظاهره خبره ده دا غي به الله رب العزت موږ جواب ورکړو ځکه الله رب العزت موږ پابند کړو چې خپل د نظرونو حفاظت وکړي موږ خپل د نظرونو حفاظت کو نو زمونږ چې کوم دی جسمانی اعتبار سره بدن اعتبار سره چې کوم دی موږ محفوظ یو زمونږ د جسم سلامت او که چېرې موږ خپل د نظر حفاظت نکو نو دغه په وجه باندې وسه کیږي زمونږ چې کوم مردانه قوت ته جسمانی قوت ته هغه به دغه شان د بول سره د امتیاز چې کوم دی د وړو بول سره خارج کیږي نه به موږ د دنیا او نه موږ بیا د آخرت سمجھ کې خبره دي دا طاقت چې کوم دی دا ډېر غټ طاقت دی د انسان چې مردانه طاقت دی که غدا په د وړو بول پلار کې د انسان نه خارج کیږي د منظرې په وجه باندې نو د دې سره انسان بالکل کوکله شي د بظاهر ډېر دغه ښکارېږي تکړه ښکارېږي خو دننه دی ختم شوی نو بد نظري چې کوم دا فحش فلمونه د هغې سره یو انسان هسې چې کوم دی انزال وشي منی خارج شي نو د دغه سره چې کوم دی په دې کس باندې غسل واجب کیږي او څلورم چې کوم دی هغه هم بستري ده هم بستري کې بعض کسان دا وایي چې یار چې دخول وشي او د هغې نه پس چې کوم دی انزال وشي بیا چې کوم دی غسل واجب کیږي داسې نه ده صرف چې د مرد چې کوم سپاري دی سر وغیرہ هغه د هغې هم دخول وشي اگر چې انزال نه شوی په دغه صورت کې په زنانه باندې په نارینه په دواړو باندې چې کوم دی غسل واجب شي صرف د سپاري د دخول سره اگر چې انزال وغیرہ نه شوی نو دا چې کوم دی سلور اسباب داسې چې دی په ذریعہ باندې په علاقانو باندې په مرد حضرات باندې غسل واجب کیږي امید کوم چې دا مسله به تاسو په سمجھ کې راغلی اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ